السلام علیکم ملګرو، ښاد اوسئ، آباد اوسئ، تحیات سو کالي مو نصیب شه او الله دې وکړي چې زمونږ پښتانه د سیاست نه بالاتر په اوسني سیاست او د دروغو په دې سیاست باندې خپې کېږي، خپل پښتونیت، خپل وقار او خپل دستار ته پاملرنه وکړي، د خپل ماضي د مشرانو تاریخونه مخې ته کېږدي، په هغې ویاړ وکړي او مؤثره توګه باندې کوټلي ګامونه پورته کړي. نو زه تاسو سره دا یو نظم خپل شریکوم، تمه لرم چې تاسو به پرې پوهه هم شئ. نظم دی چې د دې عنوان دی د خیبر لار وګټه. پښتونه پاسه خپل وقار د خپل دستار وګټه. پښتونه پاسه خپل وقار د خپل دستار وګټه، د خیبر لار وګټه او د خپل خیبر د قافلو د ماضي لار وګټه، د خیبر لار وګټه. چې احمد شاه به تراین د نن دلی فتح کو، چې احمد شاه به تراین د نن دلی فتح کو، شهاب الدین چې به میدان د پرتوي فتح کړو. ته دلی پرېږده خپل خاوره خپل اختیار وګټه، د خیبر لار وګټه. ظهیرالدین بابر د نن وخت په بل رنګ راغلی، ظهیرالدین بابر د نن وخت په بل رنګ راغلی، ځکه زمونږ په خاوره بیا په مونږ جنگ راغلی. نو مات کړه زنځیر د غلامۍ جنگ په تلوار وګټه، د خیبر لار وګټه. دا وخت د عدم تشدد د فلسفې خو نه دی، دا وخت د عدم تشدد د فلسفې خو نه دی، دا وخت د ناستې په یو میز د مرکې خو نه دی. دا مرکه په معرکه د هر خونخوار وګټه، د خیبر لار وګټه. او اخیری بند دی چې دریابه ما بیرغ په لاس د انقلاب نیولې، دریابه ما بیرغ په لاس د انقلاب نیولې، دریابه ما د قام د وینو سور سیلاب لیدلې، او دریابه پاسه خپل تاریخ د دې خامار وګټه، د خیبر لار وګټه، د خیبر لار وګټه، د خیبر لار وګټه. ډیره ډیره مننه، ښاد او آباد اوسئ.